دلربا یعنې نجیب فیض رښتیا د حسنین په ګرفتارۍ باندې جړلې دي او آیا نجیب فیض رښتیا د هغه هلک مور پلار پسې جړلې دي او کنه دا واقعه څنګه ده، د دې تفصیل څه دی. نجیب فیض داسې کوم بیان جاری کړی دی چې په سوشل میډیا باندې اوس خلک داسې خبرې کوي چې نجیب فیض هم بیان ورکړی دی په چغو چغو باندې جړلې دي. نو قدرمنو تاسو سره به دغه بیان هم شریکوم، دغه ویډیو در سره هم شریکوم. تفصیل داسې دی چې کله حسنین هلک په خپل مور پلار باندې ډزې وکړلې، خپله مور یې په شدید حالت کې زخمی کړله، خپل پلار یې هم ووژلو، قتل یې کړلو، هغه د دې فاني دنیا نه رخصت شولو. نو په سوشل میډیا باندې داسې څه خبرې مخې ته راځي چې نجیب فیض ډېر زیات جړلي دي. نجیب فیض د دې په باره کې بیان خور کړی دی. قدرمنو یقینا چې دا خبرې موږ ته مکمل نه وي ښکارېدلې. په دې باره کې موږ سرچ وکړو، کوم ویډیوګانې چې شیر کېږي نو هغه ویډیوګانې هېڅ حقیقت نه لري او هغه فقط دروغ دي، ځکه چې نجیب فیض د دې باره کې هېڅ بیان نه دی ورکړی. ډېرو ملګرو موږ ته میسیجونه کول غوښتل یې چې موږ سره دغه تفصیل شریک کړه. نو قدرمنو تفصیل نه به تاسو هم خبر یې چې دا هلک خپل مور پلار باندې ډزې کړې وې چې پلار یې مړ دی او مور یې زخمي ده. باقي نجیب فیض د دې باره کې هېڅ بیان نه دی ورکړی. ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره